سلامونه ملګرو، دغه اخبار د افغانستان په نامه دلته په شیکاګو کې د صدیق مجددي لخوا چاپیږي. دا دویمه ګڼه ده له خیره دا شروع سو، نن مې ترلاسه کړه او سریزه هم چې دی په پښتو ژبه لیکل سوی، یو جرم یو مجرم نه یو ملت. دا د وروستۍ پیښې په اړه دغه سرمقاله لیکل سوی او بیا دې خواته چې دی دا چې شراب کوم ضررونه لري، اضرار لري، په فارسي ژبه دلته لیکنه کړې، یعنی یو کالم پښتو دی، یو کالم فارسي دی، بل خواته چې دی انګلیسي ده او عربي هم پکې ګډ دی. نو دا آزاد دینی فرهنګي سیاسي او تعلیمي خپرونې لري. دغسې دا کالمونه دي ما ولوسته، ډېر ښه لیکل سوی او دې خواته چې دی دا ټول هنري موضوعات دي، هنر پورې مربوط دی. دا د خوشحال بابا د اتفاق په ارمان هغه بیتونه اچولي دي، د مولانا قطب الدین رحمت الله علیه په اړه دلته یو لیکنه سوې. همدغسې دې خواته بیا تجارت، کاروبار او سرمایه ګذاري په اړه دلته زموږ په شیکاګو کې یو تکړه ځوان دی. دا ځوان چې دی دلته تصویر زه تاسو ته وښیم، دا د کابل بازار یا کابل مارت مالک دی. دې سره مصاحبه کړې چې د کاروبار په اړه، د بزنس په اړه، د پانګونې په اړه، دا ټول هغه موضوعات دي چې دلته بحث سوی پې او خبرې ورباندې کړي دي. دوستانو په بهر کې دا زه فکر کوم چې یو لومړی خوځښت دی، مشخصا په شیکاګو کې چې د یو افغان په واسطه ترسره کیږي او دا به هره اونۍ چاپیږي، آنلاین به هم وي، آفلاین به هم وي. نو دوستانو زه دې د خوشحاله یم چې د افغانستان د ادبیاتو دپاره او د فرهنګ دپاره او ژبې دپاره په بهر کې زموږ د خلکو لخوا هڅې روانې دي او کار کوي. نو زه ډېر خوشحاله سوم، دا مې تاسو سره شریک کړه. تاسو خپل نظریات په کمنټ کې راسره شریک کړئ. مننه.